راشد خټک لیکوال، شاعر او خبريال دی. نوموړي د پښتو ژبې ډېری اثار اردو ته اړولي دي. خټک وایي په پاکستان کې اوسیدونکي د نورو ژبو خلک چې د ساهو ادب مینوال وي د پښتو ښکلو اثارو ته ډېر د قدر په سترګه ګوري. له نوموړي سره مو خبرې کړي او په سر کې د خپلو ژباړو په اړه معلومات درکوي. په اردو ژبه کې خو ما نثرونه لیکلي دي، ژباړلي مې دي. خپله مې هم کېدای شي څه کیسه مې لیکلي وي، کم دغه کې چاپ یو داسې کتاب مې نه دی خپل چاپ شوی. اردو کې زما ژباړې چاپ شوي دي. یو د شپون صاحب ناول چې کوم دی اسمس یاران، د هغې ژباړه د یارانې غار په نوم باندې څو کاله پخوا ما کړې وه. بل دغه د وکیل شینواري هغه کیسې دي 50 میلیونه، هغه ما ژباړلې ده او کتاب په شکل کې چاپ ده 50 میلیون په نوم. او بل هم د وکیل کتاب د رنځوري هیلې دغه د خزینه او موضوعاتو باندې کیسې دي، هغه د بانچ په نوم باندې ما ژباړلی دی. دا بانچ چې دی دا اوس دغه سره دی پبلیشر سره، ان اوس په دې څو ورځو کې به چاپ شي. لا چاپ نه دی، دا نور دوه چاپ دي. د اردودان طبقه څومره علاقمنده ده د پښتو د نثر؟ ګوره دغه اثر خبره زه تاسو یو لنډ دغه وایم که نه. پرون نه بله ورځ دلته 2 ورځې په اسلام آباد کې دغه د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په دغه باندې اساس باندې پروګرام را جوړ، دلته د سندیانو را جوړ کړی، انډس کلچرل فورم ورته وایي. هغه کې 2 ورځې دغه فیسټیوال و که نه، لکه لیټرري فیسټیوال و، ادبي مختلف سیشنې وې پکې. یو څو پکې زما هم وې، هم د شعر په حواله، هم دغه د ژباړو په حواله. د ژباړو په سیشن کې چې ناسته کومه وشوه نو ما خبرې وکړې او دغه تاسو سره څنګه خبرې کوم دغه تپوسونه خلکو کول او ما ځوابول. بیا مې د بېلګې په توګه د وکیل یوه لنډه کیسه واوروله چې ما اردو ته ژباړلې وه، دا خلکو په اردو نه پوهېدل، په پښتو نه پوهېدل. نو د پښتو دوی وی چې لکه موږ چې وپوهېږو چې د پښتو لیکوالان څه سوچ کوي. هغه کتاب پخوا چاپ شوی دی 50 میلیون. د هغې یو کیسه د ډولۍ په نوم باندې، هغه ډولۍ کیسه ما ډېره داسې زر واوروله، ځکه چې خلکو پوښتنې هم ډېرې وې او ما ویل چې ډېر وخت ونه نیسم. نو خدای خبر څنګه به مې اورولې، ځکه چې ډېره زر مې واوروله. خو ته باور وکړه چې هغه کیسه ما دغه کړه خلاصه شوه، نو هغه څومره خلک چې په هغه تالار کې ناست وو او حکم کس چې دا پروګرام ماډریټ کوو، هغه دغه چې و نتاق چې و، هغه بیخي چپ شو. یو څو دغه سخت وخت پورې بیخي چپ و. بیا یې وویل وروسته وویل چې زه خبرې نشم کولی او بخښنه غواړم، ژړا راغله. نو دومره اثر یې وکړو په خلکو باندې. دغسې د شپون صاحب د ناول چې و دا خو هغه وړومبي ځل چې موږ چاپ کړی و پېښور نه مو چاپ کړی و، داسې ډېر خور شوی نه و، خو موږ چاته ډالۍ کړی و ورلېږلی دی. خو بیا دوباره چې د لاهور نه کله چاپ شو نو د ډېرو لږو ځایونو نه ما ته د یو هند نه و که کوم ځای نه یو چا ایمیل وکړو که نه چې دا کتاب دی او په دې باندې د لیکونکي نوم دی او د ژباړونکي نوم دی. نور پته راته نه لګي چې دا څوک دی او څوک نه دی. موږ خو په افغانانو کې یو دغه خالد حسیني پېژنو، کای ټرنر کتاب مو لوستی دی. دا کتاب خو ډېر لوړ دی، دا چې تا اردو ترجمه کوو نو انګلیسي ته دی ولې نه کوو، خلک خبر شوي وي که نه. هغه سړی څوک بار ملک و، نه پوهېږم چې هند کې و که چېرته و، زه نه پوهېږم چې دا کتاب ته څنګه ور رسېدلی دی. داسې د دې ریسپانس دی او د دې هغه چې تاسو وایئ که نه، خلکو ډېر زیات خوښ کړو. دا خو هغوی ته د دلته د ژبو یو استاد دی دلته یو پوهنتون کې، هغه ته چا ویلو چې ته دغسې ژباړې کړې وي، نو هغه راته ویل چې یاره دا که ښې وي که خراب وي زه په دې نه یم، زه صرف دا لوستل په دې غواړم چې زه دغه سوچ وپوهېږم، خبر شم چې لکه افغان لیکوال څه سوچ لري، د حالاتو ته په کم نظر ګوري. بیا مې ورکړل دا کتابونه ټول، هغه هم بیا ډېر زیات خوښ شوي وو. ما ته هېڅ خو ډېر لوړ دغه دي لیکل دي او دا باید د نور خلک وژباړي او ډېر دغه شي. راشد، ستاسو په خیال له پښتو نه چې اردو ته کومې ژباړې کېږي دا ډېرې شوي دي، کار ورته ډېر شوی که نه کم شوی دی؟ ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ داسې امیر صاحب چې زمونږ خو دغه د ژباړې روایت ډېر پخوا رسېدی که نه، د پښتو نه نورو ژباړو ته، ځکه چې خلکو به کولی. دغه یو غلط فهمي پیدا شوې ده، بلکې 2 غلط فهمیان، یو خو زما شخصي او یو عمومي. لومړی غلط فهمي دا ده چې د شپون صاحب کتاب چې ما دا ناول ژباړلی دی، ځینو ملګرو چېرته ویلي دي که لیکلي دي، خو پته نشته، داسې وایي چې دا
د پښتو لومبۍ ناول چې اردو ته وژباړل شو داسې نه ده. د پښتو دې نه مخکې هم ناولونه ژباړل شوي وو. د ترکي صاحب ناولونه یو دوه ژباړل شوي وو دې نه مخکې هم. دغه یو خبره. بل هغه فهمي دا ده چې زمونږ د لیکوالان ملګري چې هغه هم په دواړو ژبو پوهېږي، په انګلیسي یا په پښتو په اردو، هغوی داسې فکر کوي چې دغه ژباړه څه ادبي او هنري کار نه دی. یعنې که زه دغه یو د چا یو کتاب یا یو کیسه یا یو ناول یا یو نظم یو غزل ژباړم اردو ته یا انګلیسي ته، نو ولې خپل نه لیکم؟ نو هغه حساب سره چې وګورئ که داسې دلته کې دغه کومه اداره یو کتاب چاپوي او په هغې کې د پښتو دغه منتخب نثرونه یا نظمونه پکار وي، نو چا ته ووایي او هغې بیا وژباړي او خصوصي یو پروژه وي څو دانې چاپ شي که نه، په یو څو کیسې یا یو نظم نیمداسې چاپ شي. خو دغسې په شوق باندې نه دی شوی کار. که دغه د اردو مارکېټ ته وګورئ او زمونږ د خو لیکلو ته وګورئ، موږ ډېر ښه اثار لرو، ډېر لوړ اثار لرو په شعر کې هم، په نثر کې، کیسه کې، په ناول کې. اوس خو د نوي ځوانان ډېر ښه لیکل کوي، ډېر جالب اثار لرو. نو دا که وژباړل شي ډېر ښه مارکېټ به پیدا کړي. نو ډېر لږ کار شوی دی، ډېر لږ کار شوی دی. زه چې په وګورم زمونږ د خپلو لیکوالانو لیکلو ته وګورم او د مارکېټونو ته وګورم د انګلیسي او د اردو، نو موږ هېڅ کار نه دی کړی.